د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې آیا په صحابه کرامو کې داسې صحابه کرام شتي چې هغوی د علم د طلب کولو د لاسه ودونه نه یې کړي؟ الجواب، اول خدای خبره یې ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی دی امت ته چې تاسو نکاح وکئ او ودونه وکئ. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی چې بعض کسان د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغلي، د رسول صلی الله علیه وسلم د عمل په باره کې تپوس وکړو، نو بیا هغه یو وایي چې لا اتزوج النساء، زه به واده بلکل نه کوم. وروسته بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کله راغی او د خبرې نه خبر شو، لاړ تقریر وکړو ما بال اقوام قالوا کذا وکذا، څه چل وي دا بعض خلک دا خبرې کوي. نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم وایي لکني اصلي وانام، زه خو د شپې لمونځ هم کوم او وده کېږم، واصوم وافطر، روژه کوم هم بوزه کوم هم، واتزوج النساء، او د ښځو سره ودونه کوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دا زما طریقه ده او که څوک پې عمل نه کوي نو هغه زما په امت کې نه دی. دې نه واضح شو چې واده کول د رسول صلی ترغیب ورکړی، ځکه په یو روایت کې دا راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی، رسول صلی النکاح من سنتي، نکاح د چا سنت دی؟ رسول صلی دا زما سنت دی. او په صحابه کرامو کې داسې یو صحابي ما ته خو نه دی معلوم او نه په دې سیرت په دې کتابونو کې داسې راغلی چې هغه د علم طلب کولو د لاسه واده نه یې کړی. لکه وګوره دغه ته د خلفای راشدینو ته څومره غټ علما دي، او غالبا صحابه کرام چې دي د هغوی ښځې 2 3 4 دي، بلکې بعض پکې داسې دي چې هغوی بېشماره بیا طلاقې کړي دي او نورې کړي، او د هغې سره سره غټ علما دي. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، ټول ډېر ډېر ودونه کړي او غټ علما هم دي. بعض پکې د لښکرو امیران دي مشهور، لکه عمرو بن عاص، ابو عبیده بن الجراح، خالد بن الولید، او دې ټولو ډېر ډېر ودونه کړي. داسې نه دي چې به زموږ دا کار داسې چې ډېر واده نه شو کولی بلکل، بلکې هغه صحابي ته وګوره ابو هریره رضی الله عنه چې ټول نه زیات حدیثونه نقل کړي، هغه هم واده کړی. ابو سعید الخدري، انس بن مالک، دوی ډېر روایتونه را نقل کړي، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو، دې ټولو ډېر روایتونه نقل کړي او بیا هم هغوی ودونه کړي دي. ښه په یو روایت کې دا راځي، امام ترمذي دا روایت راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ارحم امتي بامتي ابو بکر، زما په امت کې رحم دلی انسان هغه څوک دی؟ ابو بکر صدیق. واشدهم في امر الله عمر، او د الله په احکامو کې سخت انسان هغه څوک دی؟ عمر بن خطاب دی. واصدقهم حیاء عثمان بن عفان، او ټول نه زیات حیاناک هغه پکې عثمان بن عفان. واعلمهم بالحلال والحرام، او زما په امت کې چې څوک ډېر ښه پوهېږي په حلال او په حرام باندې هغه معاذ بن جبل دی رضی الله عنه. معاذ بن جبل هم واده و، لکه رسول صلی الله علیه وسلم زما په امت کې ډېر ښه پوهېږي په حلال او په حرام باندې هغه واده و. وافرضهم زید بن ثابت، او د میراث دا مسلو باندې چې څوک ښه پوهېږي هغه څوک دی؟ هغه زید بن ثابت. واقرأهم ابی بن کعب، او ټول نه ښایسته قرآن چې زما په امت کې وي هغه څوک دی؟ ابی بن کعب دی. او دې ټولو ودونه کړي. نو دا خبره کمزوري ده چې واده ټکره وخوري د څه سره؟ د علم طلب کولو سره، بلکې د دې سره ذهن تیزیږي. داسې کمزوري خبره چې واده او دا یو بل سره ټکراو نه، چې یو سړی دواړه جمع کړي او کوشش کوي او محنت کوي، الله سبحانه وتعالی ورته هغه لار څه کړي؟ هغه ورته اسانه کړي. والله اعلم.